د ایران ولسمشر مسعود پزشکیان وایي چې د افغانستان په ګډون له ګاونډیو سره یې اړیکې په بیلابیلو برخو کې په تیره کلتوري، علمي او اقتصادي برخو کې ښې شوې دي. موږ له ایران او نورو ګاونډیو او د سیمې له هیوادونو سره دا مهال هم ښې اړیکې لرو. د افغانستان اسلامي امارت هوډ لري له ایران او نورو هیوادونو سره خپل هراړخیزه اړیکې پراخه کړي او د نور هیوادونه هم باید هغه واقعیتونه په افغانستان کې دی هغه ومني او له افغانستان سره مثبت تعامل زیات کړي. خو د دې هیواد د بهرنیو چارو وزیر تېره ورځ د روسیې په یو پوهنتون کې په خپله وینا کې ویل چې د ایران او افغانستان ترمنځ ډېرې ننګونې شته. عباس ارغچي زیاته کړه چې تهران لا تر اوسه په رسمي ډول د افغانستان د اسلامي امارت حکومت په رسمیت نه دی پېژندلی. ښاغلي ارغچي ټینګار وکړ چې د ایران حکومت اړ دی چې له اسلامي امارت سره خبرې اترې او تعامل وکړي. د ایران د بهرنیو چارو وزیر د تهران او کابل ترمنځ د شخړو د سیمو په توګه د سرحدي امنیت، حقابه، د نشه یي توکو قاچاق او کډوالي یاده کړې. نوموړي زیاته کړې چې د هغه هیواد باید د افغان حکومت سره خبرې اترې وکړي تر څو د ننګونې حل کړي او د دواړو هیوادونو ګټې ډاډمنې کړي. د ایران د بهرنیو چارو وزیر ویل چې اوسنی افغان حکومت یو موجود واقعیت دی، خو ایران ټینګار کوي چې افغان خلک باید په حکومت کې د خپل برخلیک د ټاکلو حق ولري. در مورد حکومت فعلی در افغانستان باید قبول بکنیم که در حال حاضر یک واقعیتی در کابل و در افغانستان وجود داره و از طرف دیگه چالش های زیادی هم بین ما و افغانستان وجود داره. ما هم بحث امنیت داریم، امنیت مرزهامون هست، امنیت تجارتمون هست، بحث آب هست، بحث مواد مخدر هست، بحث مهاجرت هست و ما ناچارن با دولت موجود در افغانستان باید گفتگو بکنیم که بتونیم این چالش ها رو مدیریت بکنیم و منافع دو ملت ایران و افغانستان رو بتونیم تأمین بکنیم. ما هنوز دولت موجود در افغانستان رو شناسایی نکردیم و معتقد هستیم که باید در افغانستان همه مردم حق تعیین سرنوشت خودشون رو داشته باشن در قالب حکومت، ولی به گفتگوهای خودمون با دولت افغانستان ادامه میدیم. دا په داسې حال کې ده چې په تیرو څلورو کلونو کې ایران له اسلامي امارت سره پراخ سیاسي او اقتصادي تعاملات درلودلي، خو د دواړو خواو ترمنځ اړیکې تل له ترنګلتیا پرته نه وې او د حقابې او ځینو سرحدي امنیتي مسلو په اړه شخړې په مکرر ډول د اړیکو د ترنګلتیا لامل شوې دي. ای خود این نمایندگی عزیز که دوگانگی در حکومت ایران دیده میشه که بین وزیر و رئیس جمهور روابطشان همسو نیست. هر حکومت باید یک پالیسی واحدی داشته باشه مانند امارت اسلامی که از یک آدرس ملک رهبری بکنه. نوموړي په افغانستان کې د وسلوالو ډلو د شتون په اړه اندېښنو ته په ګوتې نیولو سره پر کابل غږ کړی چې خپل امنیتي او نړیوال مکلفیتونه پوره کړي. اسلامي امارت تل دا ادعاوې رد کړي دي او د ترهګرو ډلو په تیره د پاکستاني طالبانو شتون یوه کورنۍ ستونزه ګڼلې ده.